نه بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې او زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې اونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دله د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړۍ خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کیږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې جمې شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کیږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوږنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړی د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاکوانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو او یا به راله خور راکوې هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایې خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې رې کړمه او دې خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې دې خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې او زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدی شي چې څوک راوړي دې سړو له میخه کې زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدی شي چې څوک راوړي دې سړو له میخه کې نه بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې نه بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده ازغونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې او وجه د نزاکت د ښایستونو یو په 2 شي نږدې چې کله راشي عینو له میخه کې